السلام علیکم ملګرو. انټرنیشنل کرکټ کونسل ICC په کرکټ کې یو بل عجیبه قانون راوستو. د علاوه د پاکستان ټیم ته په انډیا کې غټه خطر پیښې شي. د په حواله سره شاهد افریدي ډیر غټ بیان جاری کړی دی. شاهد افریدي یو ډیر غټ سټیټمنټ جاری کړی دی او شاهین شاه افریدي په ټیسټ کرکټ کې یو غټه کارنامه کړې ده، یو غټ ریکارډ جوړ کړی دی. شاهین شاه افریدي کم غټ ریکارډ جوړ کړی دی ټول معلومات در سره هم په دې ویډیو کې شیر کوم. نو ویډیو را تر اخره پورې وګورئ او د نورو کرکټ مینوالو سره هم شریک کړئ. اول لازم ملګرو د ICC نوې قانون په حواله سره خبره کوو چې ICC په کرکټ کې کم نوې قانون جوړوي. څنګه چې تاسو پته ملګرو د دنیا نظام نن سبا ډیر زیات تیز شوی دی. هر سړی چې کم د تیز او T20 کرکټ خوښوي نو ICC چې کم دی اوس دغه فیصله کړې ده چې ICC به ټیسټ او ون ډے کرکټ چې کم دی مکمل ختموي، چې بیا صرف یو فارمیټ T20 کرکټ کیږي. د ون ډے او ټیسټ کرکټ چې کم دی دا بیا مکمل ختم شي. د ICC چې څومره هم مشران دي نو هغه دا قانون پاس کړل چې د کرکټ نه دی ون ډے کرکټ ختم کړي شي. نو ښکاره خبره چې ون ډے کرکټ ختميږي نو بیا خو به ټیسټ کرکټ به خامخه ختميږي. اوس چې کم دی صرف د MCC نه خبره پاتې ده چې MCC والا په دې باندې ساين د سخت وکړو چې د کرکټ نه ون ډے کرکټ ختم کړي شي، ون ډے فارمیټ ختم کړي شي. نو بیا چې کم دی د کرکټ نه ون ډے فارمیټ ختميږي. سیدا اداره ده چې کم دی په کال 2009 کې جوړ کړل شوی ده. کله چې د ICC د اداره نه جوړ کړل شوی نو د دین مخ کې MCC والا چې کم دی ټول کرکټ کنټرول کاو. نو ICC والا هم اندازې ته کتل ځکه چې ما تاسو ویل چې لکه نن سبا وخت ډیر زیات تیز دی او هر څوک تیز او T20 کرکټ خوښوي. نو تاسو وایي چې ICC چې کوم نوې فیصله کړې ده نو دا ټیک ده او کنه په کمنټ کې راته ضروری وایي. او دین علاوه بوم شاهد افریدي او ډیر غټ سټیټمنټ غټ بیان جاری کړی دی چې د پاکستان ټیم د ورلد کپ د لپاره لاړ شي نو د پاکستان ټیم ته په انډیا کې خطر را پیښیدي شي. شاهد افریدي دا ویلي وي منګه چې کله په کال 2015 کې تلو انډیا ته ټیسټ سیریز د لپاره منګه چې کله د انډیا نه په انډیا کې ټیسټ سیریز وګاټو نو بیا چې منګه کله هوټل ته تلو او کله چې په باس کې کېناستو د کلالیان لپاره چې کم خاص کر باس وي نو په هغه کې کېناستو نو د انډیا چې کم ځنې د کرکټ مینوالو نو زمنګ په باس باندې کانی راوښتو او داسې وي کنځلې منځلې هم ډېرې زیاتې کولې. شاهد افریدي په دې باندې پورا انټرویو ورکړل خو تاسو راغی انټرویو شیر کولای نشم ځکه چې په ویډیو باندې کاپی رائټ راځي. دا ویډیو لینک په لزدار کوم تاسو یې کتلی شئ. نو شاهد افریدي په دومره مین او سخت وخت کې دا بیان جاری کړل چې اوس د پاکستان او د انډیا د کرکټ تعلقات ډیر سخت خراب دي. شاهد افریدي دا ویلي چې لکه موږ کله په واپسۍ کې تلو نو زمونږ چې کم باسو نو پاغه باندې د کانو گزارۍ هم شوی وي. او که تاسو وګورئ نو د انډیا چې کم د کرکټ مینوال ډیر زیات جذباتيان دي. د انډیا د کرکټ ځنی مینوال دا سړي چې هغه کرکټ بالکل له مذهب په شانتي پالو کوي. او شاهد افریدي ور سره دا خبره هم کړې ده چې پاکستان ته پکار دی چې د ورلد کپ د لپاره انډیا ته لاړ شي، په انډیا کې د انډیا ټیم ته شکست او ماتې ورکړي. د ورلد کپ نو مخکې د پاکستان کرکټ بورډ د طرفه د سکیورټي ټیم زی انډیا ته والته به کم دی حالات چې لکه پاکستان ټیم ته په انډیا کې خطر شته او کنه نو بیا چې کم دی پاکستان کرکټ بورډ دغه مطابق فیصله کوي چې لکه موږ په دې ګراوند باندې لوب کوو په دې باندې نه کوو. نو بیا چې کم دی پاکستان نه طرفه کم سکیورټي ټیم لاړ شي نو پورا اندازه والی. شاهد افریدي دا بیان جاری کړو چې پاکستان کرکټ ټیم ته په انډیا کې خطر را پیښیدي شي. خو بیا اوس دا خبره هم کړې و چې پاکستان کرکټ ټیم ته پکار دی چې د ورلد کپ لپاره انډیا ته لاړ شي، په انډیا کې انډیا ته شکست ورکړي. دین علاوه راځو مرګرو خبره کو شاهین شاه افریدي چې کم دی په ټیسټ کرکټ کې یو غټه کارنامه کړې ده او یو ډیر غټ ریکارډ جوړ کړی دی. د پاکستان او سریلانکا په جاری ټیسټ میچ کې شاهین شاه افریدي 100 وکټې مکمل کړي. یعنی شاهین شاه افریدي په ټیسټ کرکټ کې 100 وکټې واغستې چې دا یو بالر د لپاره یو غټ ریکارډ دی. نو پاکستان کرکټ ټیم اټیکینګ فاست بولر شاهین شاه افریدي په ټیسټ کرکټ کې 100 وکټې مکمل کړي.